خپلا او بند کول وی خبر پسود او ځان او دا حاجات فارزم واورا بیان دو دست ما تولو لا پروش کو جوڑو بدوارا کارتا لزان باغ جمالا او زبدل تدر تلاسیم پا میدان او دیو بل سر بینا کئی گزران او دزرو خوغتی ولی دی قطار قطار چی پاری غوش دا جتا نیارانو بیل قصیرہ طلب کب تلوار اشا بزر شای مستا پی انتظار اچھی القاش خزانہ ولی دا پسترگو
बा जमाल उस्ताद की खाना इक्शा एक जमाल उस्ताद तबले मार दे साजमी खान बाजा का गई आओ शेख से बटूल पेजनी कबाब का गई बखफला उसरा موسیقی تړونیم کړی او که چاړه کې څه ټک پتي نو میدان ته دي شي دا وسیت به زما ښځې ته به یې وکړي ورله ور به کړي وخښ د پشمار ورته ووایه که زوی زما پیدا شو انوم به داسې ورله کېدې مزېدار او چې بدر جمیل نامه زما د زوی شي او په تعلیم بیا کې د هر قسمه هوښیار دا وصیت چې بخت جمال غریب تمام کو ابې حلقه چې سر جدا که په تلوار او چې په زړه کې وي و په خوله کې بلانو او د هغه سړي سلا نشي په لار نن سبا د صداقت اشنایي نشته نو او دلاور مو مانده مه کوه ادبار او اوس به وړاندې اول واورې پسې نورو او درته وایي مچلو به کوي شور او یارانه کې چې ادبار په چا ونه کې او که ووایي په خوږه خوله د تا ورور او کیسه بیا شروع کوم د وزیرانو او د القش وزیر دي مخکې الله تور او باغ جمال غریب یې مړ که په ځنګل کې خزانه یې کړه داخله په خپل کور جمال په دوره لاړه او بل وطن ته خبرداره مې کړې خور ادا د زرو غوښته یې ماله ورا کړې او یو وسیت یې راته کړی دی بلپور او د بدلو کې ما ته دا خبره وکړه نو کمې زوی شول پیدا زړه ټکور ابھی تعلیم سڑے ویل قسم کورا اسری ورکو واپس تی وزیر راغے او باغ جمال سره بات کاوی دا جوړ او رشوتی رچ بیاش باور پسیر آلانو انی ماش باوا پخپلا شلو ورسور او باغ جمال پسی ورزی تورا تیار دانو
کې خاک او د ظالم په خونه خدایا بلکې ور دلاور مومن چې دا خبرې اوري ارنګ به خود وي په مثال لکه د سکور او خلکه زه خولي ونه کړم د یار غم کاروبار ته د دنیا نه یم سم او د غمونو اټالې راته جوړېږي او نه کمیږي په لیکلو د قلم او غږ پکې د کیسه بیا شروع کوم او په دنیا کې خلک شته رقم الله دې دې پټ په ځمکه کې خوندي کو اشپا شوا تیرا شو د پاسه زبودم او سلقه شوا زیر په دې ځای کې پرېږدم او مخکې بیا د بخت جمال بیان لیکم ا د قلا دیوال په د پاسه جوړ شو انا خبره او پیواړه کلی چم او ښځې ناسته په تمه چې به راشي او یاداو به یې په زړه کې دم په دم اشپږ میاشتې چې تېرې شو یارانو او په نامه میاشت د رب شکرم او یو فرزند دې شو پیدا برادرانو خوشحالي شوه چې لیدو العالم نامه بزر جمیل شو زما ورورا او بار جا بشو جد قدم اشپاگات کالا بس دا لگ تکڑا شو او پا مکتب کی مور داخل گل گل پم دلاور مومن دا باغی علیم شی او چی دخپل دشمن پارا باشی بم شاده جنگ شو لاندې اتم نمبر دکان کې ملوي شیخ خان جامداد خان او کاکی جان سره اجي بدر جمیل په باغ شور دانه او زبوا
زمکه پرېوتله او که ډمړه شوه څوک پرې نه شو خبردار او چې بدر جمیل د حال ولید په سترګو او په مالیار یې اواز وکړله په قار او ورته وایي ډېر ظالم یې ظلم کاره او حلال مال دې نن بې ځایه کړه مردار چې په یوه کوزه دې درې څاروي هلاک کړلو او داسې ظلم خو به ونه کي کفار چې مالیات ته په زر دا خبره وکړه او مالیار وویل چې دا څه کوي ګفتار او ړوند یې چې یوه ګډه دې وکړه او راشه ویې ګوره چې ودې شي د بار او بزرګ ویلې چې ګډه خو یې واده او دوه بچي دې په خېټه مزېدار مالیار ویلې بزرګي د وچې مکه او دا د وچې بزرګي باندې کې خوار او بیا بزرګ جمیل ویل چې چاړه راوړه او خېټه اوس پړه چې ودې شي د بار او یو بچی په رنګ تور په سترګه ړوند دی او بل بچی په رنګ سپین دی وزندار مالیار در لاړ چاړې په منډه راوړه او چې د ګډې نه بچ کړه را بار او یو پر سترګه باندې ړوند و بل روغ او بیا مالیار د بزر ډېر وکمدار او د دې باخوا کې بنګله وه مزېداره او دا بنګله وه د القش وزیر هوښیاره دا خبرې القش واورېدې په غوږو او همې دغه حالات ولیده په جار دلاور مومنده خدای دې ورته خیر کي او په بې ځایه ځای راګیر شو بزرګوار او هغه کېږي چې راځي شکیر دیګار حضر ناظر بار څه خبردار چې القش وزیر د الولید پر سترګو او سوچې وکړه بیا یې دا جوړ کړو لار او نوکرانو ته یې ویلې پسې ورشي او سمدستي دغه هلک راولی زر شي او نوکرانو ډیل ونکړه پسې لاړو او د وزیر مخې له بوته برابر او وزیر وکړه د بزر جمیل پوښتنه نو ځوانه څوک یې څه دي نوم دی د بدر او بزرګ ویلې د وزیر بخ جمال دوی ما ابلار مې نشته په دوره تللی بهر اول قش پوه شو چې دا زما دشمن دی او خبر دا وي چې د لرې کوم اثر او عقوبت به دی د پلاره نه خبر شي ادا به شي زما د پاره لوی ضرر او نوکرانو ته یې داسې حکم وکړو او شابه درتې سر جدا کړي په خنجر او وایي نسه کوي راوړي چې زه وخورم او د دشمن وجل به شي ماله اختر بردنګل کې چېرته دا بزر حلال کوي او په خبرو باندې مه کوئ باور
انوکرانو چې دا ورسا ځنګل ته او یو خبره ورته وکړه مختصر او بزرګ ویل نوکرانو دا خبر کوي ادا زما وجل بشي درله ضرر ادا باچا نو شي روان د مل باچا دی اده به خوب ویني بیګاله په بشتر او دا هغه ماله به غواړي د وزیر او دا القش وزیر به ډېر شکیر وکړ او یو دوه درې ورځې مولت به ورله ورکي او د ډېر غمه بیځي وکړي په بسور بیا القش وزیر به تاسې را طلب کي اما به غواړي درنه ډېر به شي یو تر اما بخا مخا ژوندې تاسې نه غواړي او د خلاصي بس تاسې هېڅ نه یې ګودر او بیا به هېڅوک تاسې نشي خلاصولی او په کمزوري وي زور بر د زورور او دلاور مومن چې داسې خلک ویني اوري پوري شي د خوګړو په کندر او کیسه بیا شروع کوو د حقیقت او هغه کېږي چې راضي شي د قسمت او د تقدیر لیکلي چې تا نه ورانېږي پټ رازونه یې په دې کې د قدرت او په زر پویه نوکران که په دې راز او مه یېرېږئ زه لا ګورم اوجت او یو چیرې به کومه تاسې لال او آیینه سګی وي څه امانت نوکرانو ویل چې ښه ده په زروارانو اتا دی وکا پکی ونکی مولت ادا چیلے کل بزر جمیل اللہ انو کران لپتا دی کل رزخت او آئینا سکے وزیر خلپ ملا اپو خورا کش خوشحالتو بیتا او وزیر پیش چی دشمن میں پاتے نشو او جوڑے زان تک پخبلا مصیبت او وزیر پیدا چې بیغمه خوشحالیږي او خبر نه دی چې رافیق به شي خفت او اوس به خوب ویني باچا نوشي روان او د القش وزیر به وکړي حجامت خوب یې ولید په شپه کې چې سبا شو او خوب تېرو باچا ډېر شه په زحمت خوب می څنګه دی لیدلی راته وایه نو او خپل دماغ دې چلاوه او د وزیران نه باچا غواړي جواب یې او خوبانې یې دیواله غواړي پوچتاب او ورته وایي دوه درې ورځې کړه خواري په چار مورز به وکړي حاضري او که دې رانکړه د خوب راله جواب او بیا به ته زما د لاسه شي خراب او بیا وزیر د ډېره غمه راغی
ورته راغی ورته شین شه د خاندانه او ورته وایي که د تاسې وې وجلې او اوس به هم څوک د خوب دپاره وې بوتلې او نوکرانو ورته ویل چې په درواره او اوس زمونږه سره ځه د خدای دپاره تا زمونږه نه دستي غواړي القشه داسې نوی غم زمونږ په کور مېلمه شه او بزر ویلې دومره نه یې موزګار او چې پیدا به درسه زما په لار او چې شی راولئ چې لاړ شمه پې سور ا دې کې به ساجات نشته دی نور دا خبرې ورته کړې بزر جمیل بزر وایي څه سورلي راولئ ماله چې وزیر شي خبردار د دغه حاله او چې حلقه شل خبر په دې تقریر ازي باچا نوشي روان له دا وزیر او وزیر ودرېد باچا نوشي روان ته اغلی جوړه کړله داسې رنګ بیان ته او ورته وایي چې باچا بقلي او ورته وایي باچا قبلي علامه خبر دې کوم د حاله ستا په زړه چې څه مطلب و هغه وشو او پیدا کړی مې یو ځوان دی په کوشش نوکران مې و هغه پسې لیدلي په جواب کې ورته داسې دي ویلي باچا ویلې چې اسورله تیار کړي او زلفې واچوئ په ګلو یې ګلدار کړي او زرینې زینې د آس د پاسه ساز کړه او پسې لاړو نو بزر ته یې اواز کړه او بزر راغی د چې آس ته وکاته او نوکرانو ته یې داسې وویله تاسې ځان سره دا چې شی راوستلې اما په خوب کې چې ته دا نه دی لیدلې او هسې نه چې مې راوغورځئ ښکته خامخا به دی په وروسته ویله ده او اصوا پسې نوکرانو که روان او خبرداري که باچا نوشي روان او بزر وایي چې دا اسانه یېرېږم او زه خو چېرې هم په دغې نه زورېږم او باچا وویل یا دې ورله تیار کړي او زلفې واچوئ په ګلو یې ګلدار کړي
شکل چیرته ما نه دی لیدلی که راوستی تاسې دا زما دپاره او زری بوزي واپسې په خپله لاره نوکران په بیرته ځي شلو مجبور دغه دواړه شو بزرګ ته نامنظور نوکران ورته ویلې بزرواره منګه پویه که په خپله هوښیاره او د خپل حالونه منګه ته ووایه نو او ته په څه شي باندې ځي راته وښایه وګورېدونکو دا کیسټې به تاسو ته قصه خانې نه شاته جمشید هوټل لاندې اتم نمبر دکان دی شیرولی خان او کاکی جان او جامداد خان سره به میلاویږي یک شئ او بزرګ ویلې تاسې غوږ ونیسئ ما ته خپل باچا کې خبردار د دې حالاتونو او ورته وایه په حلقه شوه زر دین ساسکنو سراسر یې خبردار په دغه راز کنو او ورته واګې خوله کې واچوه انسان دی او زه به درشمه پې سور دا مې ارمان دی نوکران باچا له لاړه په تلوار سراسر یې کړه د الله خبردار او بزر داسې راته ویلې دي صاحبه او یو خبره راته کړې عجایبه او راله راولې القش وزیر تیار کړي وزیر پې واچوئ باچا صاحب خبردار کوي او ورته واګې خوله کې واچوئ مضبوط یې او چې په لارې باندې نه وی لدې شوتې او د باچا په زړه کې پرېوتل شکو او اوس به ولګي د مړه وزیر درکه او دلاور مومنده داسې حکم وشنو او باچا ویلې چې وزیر راولی څه شو چې خبر شي بیا یې کړل وربل بوټه او باچا وویلې وزیره تیارېږه نو او په څلورې باندې زمۍ زارېږه نوکرانو زلفې واچوئ د پاسه چې بزر ته یې حاضر کړي سم د لاسه نو سم د غره په شان روانو په څلوري او په څلوري باندې دی وایي د ځان سره او کوم انسان چې کوي بد بل انسان سره ادا بیا علی به وخت کته ګوري
اباس پشابای دشمن د بازا سوري ازوکی بلا زاروی گیرشی پاک بلائے ادی گیز گیلا پکار نزادو بلائے اماد زانسرا بدکڑی دی اول کی او شرمی گمد آغا پا بدل کی ادا خبری بید زانسرا کولی اد خشنو سبے مجازی شندلی ابزر ویلی ما هم دغم یاداونه ابی ورزور شلکه ورکلا پکونا اور توائی زرمی ورزاوا شابه اولی وروپ لارزی خانه خرابه اتواخ ماخ خو ندر کاوی خواری یا خود تزر دیر عمر نبی ماری جمال وزیری دا غزه گیر شو ادوالا ورسید باچانو شیروان اډیر مخلوق را رسید له و میدان لای اچي باجان او شیروان دې خوب لیدلې ابو بزر پسې وزیر القصد گله ابو دی واجا ټول راغلی و پجما او غوډي خبره ونی زیالما اد باجا سبزر کې ناس په تخت اکخده کاندی شبیدار شلو بختا ابا چاو ویلی چی شابا بزرگوارا ہے اتسنگا خوب می دیلی دلے او کیارا اب بزرگ ویلی چی راگوارا وزیران او خوب مالی بدل در کپ میدان او وزیران دی خاما خارا والا ماتا چی دست ختم بخبرو کی دادا او وزیران دوارا خواتا کی ناسا اب بزر جمیل باچا تا وکاتو اور دوائی دا خود وادی علی رایا ہے اچھی دریم وزیر دی ششابہ آیا ہے اب باچا ہوئے لاغا نشتا پا دورا دے او تو بزرگی تا تاریو شکار دے اب بزرگی علی خاما خاکو بھائی دوائیم او قدریم وزیر بزدر توقائیم او زدا آقا وزیر دیم نازولے اموتر وزلاب مینا یمزادولے او زباب لارد تکارا کمائی ضرورا او چی باچائی اغن کئی غرورا اما تخکاری تبیغ اما بی پروائی ہے او حکومت کئی پتخنا سی باچائی ہے اخمانی بدر کا امت لسازی او زیتی من پاتی شوئی موازی اور عبد پاسم اور عبد پارم آسد وکم دتا اب چادر شلد تخت راو چاتا اور توائی پلادی کم ساری وجلنو ایشا بوایا چیت چائی جڑو رے
اوس بزرګ ورته کیسه کوي د پلار یا او دی راورا لګېدلی و دربار او یې قلمه شولې ستړی په لیکلو او چې راسه شي په قصه او په غزلو او بزر ویلې یې باچا صاحب جماله او غږ پې کېده چې خبر دې کوم د حاله او پلار زما او د حلقه شوه دې ساتلې او بې ګناه یې په ځنګل کې دی وجلې او خزانه خو وه زما دادا منځلې او بیا یې وروسته وه حلقه شته ورښودلې او د سرو خښتې وې حلقه ورته نظر که او زړه یې ټینګ نه که ګلزار یې په سر ورکه او د ګلزار سره په ځمکه پرېواتو او په سلګو سلګو یې دا وصیت کاوه نو او یې وزیره زه دې مړ کړمه بې ځایه نو او که واپس لاړې نو ښځو ته مې وایه او ورته ووایه که زوی زما پیدا شه او یوه خښته وله ورکه نومې دا شه او ورته وایه چې بدر جمیلې نو شه او پلار مې عاصم ستا د لاسه نه محروم شه او دا خبرې چې بدر جمیل کولې نو په ګریوانې وښې کته ته دې لري وګورېدونکو دا پټې به تاسو ته کیسه خندا چاته جمشید ټل لاندې تم نمبر دکان دی شیروالي خان جامداد خان کاکی جان سره به میلاویږي هېڅ شی نه وي پټه چې دا کیسه یې چا سره نه وه او بزرګ ویلې باچا قبلې علامه او په امان دې رب ساته د هر غمه او د سرو خښتې ټولې د تا شولې پاتې او پلار مې وکړه د حکما په طرف ماتې او خزانه یې کور ته راوړه ځان خبر کړه او یوه خښته یې زما ماجي له ورکړه او بیا یې دا خبره وکړه زما مور ته او باچا واوره زړه مې وغورځېد ورته او ورته وایي بخت جمال لاړه بهر ته نو او خدای خبر دی چې به کله راځي بېرته او دا بیان مې د هغه د خولې راوړی او د پتلو کې ما ته داسې حکم کړی ګران لم په کالونو کې واپس ادائی ویلی که پیدا همیشه پرزن اور لکی بدی بزر جمیل دخوانا ابی واپس دی بیر تر آگه پا تلوار او خیی اوری دا دین آزی پا قلار او رشی تیره شبش پشو پی دبارنو اپا زور شخالق ټولو نه خبره ازان سے بدلو یو څو کسانو کرانا ازما بلار پسې پشپا کې شو روانا ازما بلاری کو چا دا غزایا اپ پلانی مقام کې خخ دی علی رایا اد قلا دیوالی جوړ کبد باندې او ورشوی ګور لاول دم پروت وړاندې ابا چاو کوم کورانی کدی والا
اکه زما دی ولی دا غناشنا دی اچی د سرت کړي و وزیر نو اے بدرونګ باغ شانته تقدیر ادي خبرو سبا چا شپ غضبا علي والي دال قشره طلبا ادي لسکړه ډکړې ک تیار اد بال بچا سے القش ور گزارا ابا جاو ابا جاو ویل بزرگا خوب میں وایا ہے او خوب میں څنګه دل دې راته وایا نو ابو زر ویل خوب دی ولید پښپا کې او خزي تعالی اوري جی راوړي په مجما کې اچل مړې دې د پولاو نه کلا سازا باچا اوس به خبر شي پټول رازا ادان مړې د نه یو دی وتخته ولا اپیرا یک سولي باچا صاحب پخپلا اب زر ویل چې مانی بدر کوما ابا جاز بادي دا ال خبره وما استا پکور کې باتا بیک ما په پاتانو اے یار سړی دی الله بچ کی تو ماتا هي سلامتا ابا جادر بزر دل ساونی ونا او هغه دمه په خپل ګور کې کلا ونا او ګور کې کلا زبا جا او غیدی خیر کی چی باز کیگی پشالا اب زور ویلی باچا نوشی روانا ہے ادا پلانی سندق کبیر تالی شانا ہے او اس باولا کی دخبلا دلتا پتا ادا خبر بزمانوی غلطا ادا سندقی و دخزی راشا گورا ہے اچھی راوڑے وہ دا خاص پلار دو کورا ہے اب اچھا ذرک بلا بی بکلا راتا لبا اور آلا ودری دا خاون تبا دبا اور توائی چپلانی سندق کا بیتنو او خزے پویا شوا چی گوری آندا دیتا او خزی ویلی چی چابی دارانا غیبا او زپتی شي صندوق بیرته کما سیبا او باچا ویلی خزی مکوا بانی ادا خبر بامی خاما خامانی او بزر ویلی باچا صاحب جمالا ادا چا بیانی تی بخبلا بانی والا اتو صندوق لور شبیرته کا بخبلا نو او شابه دلکا والا گوری ورزا چلا او باچا خزیلنا چا بیانی واخستلی او خزان ناوت ازان سره جڑلی ازان سا پٹا پٹا جاڑی غالو اب اچھا بیر تک صندوق حالات بدلو ازان کی ناسو پا صندوق کی خڑی سترگی اوز بوا چاہی آگئی لگا دی چرگی اب اچھا در زنگی دخ بیناو
او بزر جمیل تا او ورتوای زهران بدی رزیل تا ادا زنگیز چاله راوسته زما درتا او بزر ویلی خوک می ونی سا خبرتا اتا چی خوب کلالی دل پپالانگا ادا مانا دا داغی مکوا جانگا او باچا سا چی وعد پکم وقت جوڑ شا او پنملش پادر ندے پویسان موڑ شا اچین مړی د نه یوس بیوا تختولی او هغه د ادم اماني در کار کړلی او باچا ویل چې بالکل یې منم ازنګي ملک ویل مسکه زرا ولم او خزه هم کړلا لاله دلا ورانو اے بے بزرګ کلاو د تخت برا تجيرات لي ما ولد لي تكلم بالمياد تنخد لي تجيرات لي ما ولد لي تكلم بالمياد تنخد لي تجي قدر دارات لي ولي سرقي لي مالا اصلي خاصي تاري وزبامي غنطا بقبلا تاري بنار مشون دو دي وخاندي تجيرات لي ما ولد لي تكلم بالمياد تنخد